السلام علیکم ګرانو محترمینو ملګرو په دې لږ تاسو به راته روغ جوړ خوشحاله وئ ګرانو ملګرو زه یم سید الله حسن زه بیا تاسو لپاره د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم ملګرو په نن ویډیو کې تاسو درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک آی ډي پروفایل لا کړو ډېر دوستانو ما نه په دې اړه پوښتنه کړې وه چې څنګه د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل کولی شو خو البته د پخوانۍ آی ډي نوې آی ډي نه نو که څه هم ما په دې اړه مخکې تاسو ته یوه ویډیو جوړه کړې وه خو بیا هم غواړم په دغه ویډیو کې بیا هم تاسو ته طریقه در وښیم او ځینو کسانو بیا دا پوښتنه کوله چې فیسبوک لپاره لاک څه ګټه لري او څه فایده لري او کوم تاوانونه لري په دغه ویډیو کې تاسو ته مکمل معلومات درکوم تاسو راشئ دغه ویډیو تر پایه راسره وګورئ په نن ویډیو کې بیا هم تاسو ته وایم چې دغه درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې د فیسبوک آی ډي پروفایل لا کړو د پخوانۍ آی ډي بغیر د کوم اپلیکیشن څخه بغیر د کوم وي پي ان څخه تاسو په ډېرې اسانۍ سره کولی شئ چې فیسبوک آی ډي پروفایل لا کړئ که تاسو نوې آی ډي جوړه کړې وي که پخوانۍ آی ډي وي دوستانو تاسو بس د لپاره راشئ خپل موبایل کې مخکې له دې چې دغه ویډیو تاسو ته شروع کړم په خورا هیله کوم چې تاسو موږ په دغه چینل کې نوي یاست نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ او که څوک ویډیو پیج باندې ګوري نو هیله زموږ پیج هم در سره لایک او فالو کړئ دوستانو د لپاره راشئ خپل موبایل کې لایټ فیسبوک ده نو تاسو په خپل موبایل کې لایټ فیسبوک را خلاص کړئ زه راځم خپل موبایل کې لایټ فیسبوک را خلاصوم نو تاسو که لایټ فیسبوک خپل موبایل کې نه لرئ لومړی د پلی سټور څخه لایټ فیسبوک را ډاونلوډ کړئ کله هم چې لایټ فیسبوک را ډاونلوډ کړئ لومړی خپل آی ډي په لایټ فیسبوک کې را خلاصه کړئ کله چې لایټ فیسبوک خپل آی ډي را خلاصه کړه نو د موبایل ښی اړخ او پورته کونج کې تاسو درې خطونه ښکاري پر دغه کلیک وکړئ دلته به دوستان تاسو لاندې زه تاسو ته لومړی د خپل پروفایل در ښکاره کوم ګورئ زه خپل پروفایل در خلاصوم او په دې کې تاسو ته درښایم چې زما پروفایل اوس فلحال لاک نه لري تاسو دلته ښکاري دوستانو چې لاک نه لري او په درې خطونو کلیک کوم بیا هم درته ښایم چې پروفایل ګارډ لري خو لاک نه لري البته دوستانو په دې کې مهمه خبره دا ده چې کله تاسو لاک فعاله کوئ پروفایل ګارډ په خپله غیر فعاله کیږي او دغه دواړه یو ځای نه فعاله کیږي ځکه د پروفایل ګارډ کومه دنده چې دغه پروفایل لاک سرته رسوي نو پورته چې درې خطونه باندې تاسو کلیک کوئ دلته به تاسو لاندې راشئ په دې کې تاسو لاندې یو اپشن رسي لانګویج دغه د ژبې اپشن چې کوم دی په دغه اپشن به تاسو کلیک وکړئ کله چې دوستان دلته کلیک وکړئ په دې کې تاسو ته لاندې به راشئ دلته یوه ژبه دغه ژبه به تاسو انتخاب کړئ دلته تاسو دغه کې دلته یوه ژبه ښکاري دوستانو دغه ژبه نو په دغه ژبه لانګویج کوم ښکاري پر دغه به تاسو کلیک وکړئ او دغه ژبه د خپل فیسبوک لپاره انتخاب کړئ په لایټ فیسبوک کې کله چې دغه لانګویج ژبه انتخاب کړه نو دا دوستانو دغه ژبه زموږ د فیسبوک لپاره انتخاب شوه تاسو به راشئ اوس د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته کله چې دوستانو د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته راځئ نو سمبل به لومړی تاسو خپل پروفایل ریفریش کړئ کله چې دوستانو خپل پروفایل ریفریش کړ همدغه ژبې ته اوس لانګویج ته واوښت نو په د درې خطونو کونج کې ښکاري پر دغه به کلیک وکړئ کله چې دې خواته په درې خطونو کلیک وکړئ دوستانو دلته تاسو ته ښکاري د لاک اپشن فعاله شو زموږ په آی ډي کې په خپله لاک اپشن راغی سمپل به تاسو پر دغه اپشن کلیک وکړئ کله چې دلته کلیک وکړئ د لاندې اپشن چې راځي پر دغه کلیک وکړئ کله چې دوستانو کلیک وکړ اوس په اوکې اپشن دلته کلیک ورته وکړئ دا د دوستانو زموږ پر آی ډي باندې د تل لپاره لاک فعاله شو اوس که تاسو زه غواړئ چې دغه لاک غیر فعاله کړئ بالکل تاسو غیر فعاله کولی هم شئ اوس ژبه چینج کړئ بیا هم دغه لاک ستاسو پر فیسبوک آی ډي باندې پاتې وي فعال به وي ستاسو دروښیم دوستانو دغه د زموږ په آی ډي باندې لاک فعاله شو دلته اوس فلحال نه ښیي خو البته د دې وروسته لري څه بعد به ستاسو پر فیسبوک آی ډي او شین آیکن ولا فیسبوک کې به هم ښکاري زه بیرته راشئ همغه ژبه بیرته تاسو چینج کړئ او ستاسو پر فیسبوک آی ډي باندې به لاک فعاله شوی وي نو تاسو ته زه در وښیم دوستانو دا د زموږ پر آی ډي کې اوس پروفایل لاک دلته راځي خو پروفایل نه فلحال ښکار نه خو د بل آی ډي نه تاسو د خپل آی ډي سرچ کړئ نو په دې کې به تاسو ته د خپل فیسبوک آی ډي پروفایل لاک ښکاره شي دلته تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دوستانو دلته زما ته انلاک پروفایل یې ولیکل دلته زموږ پروفایل فلحال لاک شو شین ولا آیکن فیسبوک ته زه راځم شاید په دې کې هم دغه لاک اوس فلحال ښکاره شي یا نه زه تاسو ته یو ځل دغه ښایم خان دوستانو زما نیټ یو څه ضعیف دی دلته نه خلاصي خو لرې ستا بعد په دې شین آیکن ولا فیسبوک هم ستاسو لاک فعاله کیږي دوستانو راځم دې ته چې زموږ د پروفایل لاک فایدې څه شی دي دوستانو که چېرته تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې پروفایل لاک فعاله کړئ نو ستاسو آی ډي ورسره ډېره محفوظه کیږي نو ستاسو آی ډي څخه یو څوک سکرین شاټ هم نشي اخیستی او دغه چې تاسو سره یو څوک ملګری نه وي ستاسو فیسبوک آی ډي لیدلی هم نشي لاندې پوسټونه صرف ستاسو پروفایل انځور کور فوټو دغه شیان ورته ښکاري لاندې به نشي راتلی او همدارنګه نور ډېرې ګټې فایدې لري چې ټول دلته نشم درته ښودلی او بل خبره دا چې دوستانو او کله چې تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې پروفایل لاک فعاله کوئ یو توان یې دغه دی چې اوس که ډېر دوستان هغه فیسبوک هم غواړي
فالوورز اپشن دی. کله چې دوستان تاسو په خپل فیسبوک آی ډي باندې لاک اپشن فعال کړئ، که تاسو مخکې فالوورز فعال کړی نه وي نو اوس تاسو نشئ کولی چې فالوورز فعال کړئ، ځکه ستاسو خپل فیسبوک آی ډي فرای وشوه، ستاسو ملګري لیدلی شي فالوورز یې نشي لیدلی. او بله خبره دغه چې دوستانو که چېرته تاسو مخکې په خپل فیسبوک آی ډي باندې پروفایل لاک فعاله کړی وي او اوس هم البته پروفایل فالوورز اپشن فعال کړی وي، اوس مو لاک فعاله کړی وي، نو ستاسو ملګري ستاسو فالوورز چې دي هغه ستاسو سټوري ستاسو پوسټونه نشي لیدلی، فالوورز نشي لیدلی، خپل ملګري لیدلی شي. نو دغه تاوان دی، نور هیڅ تاوان نه کوي. ستاسو د پروفایل اکسس فیسبوک آی ډي لپاره ډېره زیاته ګټه او فایده کوي. دوستان دا اوس موږ ویډیو په دې چې دغه ویډیو تاسو خوښ شوي، که مو چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو لایک او د خپل دوستانو سره شریک کړئ. مننه که وختونه او ښه شیبې ولرئ.